نن مونږ راځو د ورډ ډاکومنټ شارټکټ کی ته چې ورډ ډاکومنټ شارټکټ کی کلاس چې دی هغه د مونږ سره څلورم کلاس دی. په دې څلورم کلاس کې به مونږ زده کوو د کنټرول پی شارټکټ کی کیو آر اس ټي دغه شارټکټ کی به مونږ زده کوو چې کنټرول پی د څه لپاره استعمالیږي. کنټرول پی مونږ سره په لومړي سر کې دی اول نمبر کې مونږ سره چې دی کنټرول پی دی. کنټرول پی از یوز فار پیج پرینټینګ. کنټرول پی چې دا هغه مونږ سره چې استعمالیږي شارټکټ کی چې دا کله چې تاسو سره یو صفحه خلاصوي اوس لکه مونږ سره دا صفحه چې خلاصه دی دغه اوس مونږ پرینټ کوو هغه ته به مونږ نور فایلونه ته بزو اول ځای ته بزو خو مونږ لاندې را درمو کنټرول پی وه کله مو چې کنټرول پی وه نو دغه لیکنه چې دا دغه به تاسو سره پرینټ بشي یعنی تاسو ډایرکټ پرینټ کولای شئ تاسو به ډایرکټ پرینټر راوړئ هغه به تاسو پرینټ پای کوئ شو کوم پرینټر چې تاسو سره اویلیبل وي نو هغه به تاسو پرینټ کولای شئ او انټر تاسو ورپسې ووهئ دغه څومره صفحه چې دا هغه تاسو ته بیا پرینټ کوي. اوس مونږ راځو د کنټرول کیو چې دا هغه بیا په ورډ پروګرام کې شارټکټ کی نه لري. صحیح شو رادرومو دلته دریم نمبر ته په دریم نمبر کې مونږ سره کنټرول آر از یوز فار الاین رائټ. صحیح شو دغه الاین رائټ چې دی دغه مونږ سره اوس د لیکنه چې دا دغه مونږ سره چاپ طرف ته ورځي زه اوس راځم دلته کنټرول آر وهم کله مو چې کنټرول آر وه دغه لیکنه چې دا به اوس ښي طرف ته بلاړ شي. اوس که کنټرول ایل تاسو وهئ نو دغه لیکنه چې دغه به بیرته واپس خپل ځای ته راشي لیفت طرف ته به راشي. مو سره د کنټرول ایس از یوز فار سیو ایز F12. اوس د کنټرول ایس چې دی دغه سیو کله چې مونږ یو فایل چې دی هغه سیو کوو نو هغه مونږ په دوه طریقو باندې کوو. زه اوس تاسو ته درې سره طریقې ښیم یعنی په درې طریقو سره مونږ د فایل چې دی هغه سیو کولی شو. کنټرول ایس په واسطه باندې هم تاسو د فایل چې دی هغه سیو کولی شئ کنټرول به ووهئ او ایس به ووهئ نو دغه فایل چې دی دغه تاسو سیو کولی شئ د کومه لیکنه چې ده ټوله تاسو سیو کولی شئ. او کله چې تاسو F12 ورپسې ووهئ کنټرول F12 یا ساده F12 چې تاسو ووهئ نو تاسو ته ډایرکټ سیو ایز را درومي. سیو ایز کې به تاسو دغه لیکنه چې ده هغه به تاسو سیو کولی شئ. او دریمه طریقه چې دا هغه لږ اوږده غونډه نه ده خو هغه صرف د فایل د طرفه کېږي. فایل به ووهئ او سیو ایز به تاسو ووهئ نو هغه تاسو ته ورډ کې به تاسو کوم ځای کې چې تاسو غواړئ تاسو یې سیو کړئ نو هغه به تاسو سیو کولی شئ. تاسو به دلته بیا سیو به ووهئ. اوس راځو موږ دلته کنټرول ټي چې دا هغه به په کروم براوزر کې استعمالیږي هغه به طریقه به زه تاسو ته ښیم. اوس راځم دلته زه کروم براوزر خلاصوم. کله مو چې کروم براوزر خلاص کړو اوس راځم دلته کنټرول ټي وهم. کنټرول ټي چې تاسو هر څومره تاسو انتخابوي زه دلته راځم تاسو ته ورته لیکم. کنټرول ټي از یوز فار ان کروم نیو ټیب. په کنټرول ټي په واسطه باندې مونږ کولای شو چې په کروم براوزر کې مونږ سره دلته نیو ټیب خلاص کړو. هر څومره چې تاسو کنټرول ټي وهئ دومره به تاسو ته نیو ټیب خلاصیږي. تاسو دلته وګورئ زه دغه بندوم. صحیح شوه دا ما بند کړو. اوس مونږ سره دلته بل نیو ټیب نشته هغه مونږ سره زوړ دی هغه مونږ شارټکټ څنګه زر را خلاصولی شو. په دې ځای باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دې ځای څخه هم خلاصیږي او شارټکټ یې چې دی کنټرول ټي. هر څومره چې تاسو دا ټي وهئ نو دومره به تاسو ته زیات ټیبونه چې دي هغه به خلاصیږي. صحیح شوه نو دا و د کنټرول ټي وظیفه. نو مینوال که ویډیو مو خوښه شوي زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ. د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل لازما سبسکرایب کړئ چې زموږ هره داسې نور ښکلې معلوماتي ویډیو اپلوډ کېږي تر تاسو وړاندې به تر رسیږي. نو مینوال بیا چې تر بلې ویډیو حاضرېږم تر هغې د خدای په امان.